بل به مطالعه کوي، مطالعه د خپلو کتابونو مطالعه به کوي. او سیدنا امام ابو یوسف رحمه الله تعالی، سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ابو یوسف یعقوب ته دومره لوی پوه سړی خو نه وي، په دې مطالعې باندې الله اجر تعالی دومره لوی مقام درکړ چې مجتهد فی المذهب وګرځولي. مطالعه ډېره اهم شی ده، مطالعې سره علم ډېر راځي. مطالعه د کتابونو خو خارجي کتاب هم کله کله ګوري، خو لیکن کوم د مدرسې کتابونه د هغې مطالعه ډېره کوي. کشکې وخت وای پیغمبر څه خبر ته کړې، خو دا بنیادي خبرې درته کوم. کومه مطالعه انشاءالله ما تاسو سره وعده ده زه به مطالعه کوم او تاسو ما سره وعده وکړئ مطالعه به کوئ. الحمدلله الحمدلله مطالعه ډېر ضروري شی. مطالعه سره دا علم و یو داسې کور ده لکه مقفل دا کلب چې ورته پروت دي، د دې کوشادګي خلاصوالی په مطالعه راځي. مطالعه به کوئ، خو خارجي مطالعه هم ورسره کوئ. خو ګورئ خارجي مطالعه چې کوئ د هر چا کتاب مه ګورئ طالبانو ګلانو. مصنف یې یو معلوموي چې دا څوک ده، داسې نه چیرې د بلې عقیدې والا سړي کتاب وګورئ. نو ما ته چې دا ملګري طالبان ووایي چې موږ د چا کتابونه ګورو، زه ورته وایم چې زموږ د اکابر علمای دیوبند بس دا مستلم خلک دي، همه جهت د دوی کتابونه ګورئ چې د هر یو ګل کتاب وي، که د تانوي رحمه الله که د قاري طیب صاحب وي، که د مفتي شفیع صاحب وي، مولانا زکریا صاحب وي، دیوبند د اکابرو کتاب مطالعه. بل اهم شی حضور فی الدرس، په درس کې بازیري کوي. اول سمع، دا ښه علم چې طالبانو کې نه راځي شرایط نه مراعات کوي، سبق نه اورئ، سمع اورئ به بالکل مکمل و متوجه. دوهم ثم الانصات، بیا به چوپ کېږي، حرکت هم ډېر نه کوي. حتی علما فرمایي ډېر حرکت هم نه کوي، یو خوا بل خوا کېږي، کله یو طرف ته وګوري کله بل طرف ته وګوري. ډېر طالبان یو طرف بل طرف ته ګوري. صحابه کرامو شان دا و چې رسول الله مبارک په واعظ او نصیحت کاوه، تا به ویلي پر سرونو باندې مرغان ناست دي. دوم شی اهم انصات، د استاد سبق درته یاد شو، سمه به یې وکړي. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وروسته لعلکم ترحمون. چې کله ځکه مونږ خو دا قطبي وایه، قطبي دا منطق وایه کنه، په کوم نیت وایي چې احادیث مبارکه تفسیر فقه پې زده کړو. یو ځلې مولانا شیخ الهند رحمه الله ته یو سړی راغی، موږ ته یو ختم وکړه. نو هغه طالبان ته په دې وخت کې قطبي ویلي. قطبي د منطقو یو کتاب نه، دا طالبان د منطقو سره ډېر روان دي اوس. الناس اعداء لما جهلوا، منطق ډېر اهم علم ده، ضرور علم د دونه زده کول پکار چې هغه اصطلاحات ورته یاد شي. صحیح نه؟ نو مولانا شیخ الهند رحمه الله چې قطبي وویل طالبانو ته ویل دا د قطبي ثواب دته وبخیه کې د شیري کې کې ناصرای ورته وایي ختم کو یاره بخاري شریف یا قرآن پاک ته د قطبي ختمات وکړه. یو زه چې بخاري شریف او تفسیر د قرآن پاک په کوم نیت باندې وایم په هغې نیت قطبي هم وایم. نو اول به استماع کوئ، سبق به اورئ، سم. دوم انصات، او دریم حفظ د سبق، سبق به یادوئ، بیا به انشاءالله الله جل ښه علم درکوي. او بله مذاکره، تکرار. کوم سبق مو ویلي د هغې تکرار، بار بار تکرار، بار بار تکرار، بار بار تکرار. ډېرو علما چې په طالبي زمانه کې مطالعه ډېره وکړي، تکرار وکړي، څه هغه ملا څه هغه ډېره مطالعه نه کوي. هغه کتابونه په طالبي کې ورته یاد دي، خواري بیا ډېره نه ځینې غواړي. تکرار مذاکره، په تکرار مذاکرې سره د تعلیم مبارک کوي. تاسو تکرار مذاکره کوئ، د یو بل ته به علوم نقل شي، او ورسره په تکرار مذاکرې سره د یو سړي علمي شان معلوم شي. او یو نهایت اهم شی حلال خوړل او د حرامو نه ځان ساتل. تاسو طالبان وایي موږ به څرنګه حرام وخورو؟ موږ خو حرام نه خورو، نه رشوت اخلو، نه غلا کوو، نه اختطاف کوو، نه ځمکې غصب کړي، نو موږ به څنګه حرام وکړو؟ ما په دې خبر پوهېږي؟
موږ په دې مقصد خو اسباب د حرام نشته. ګورې بانی د علوم حقانیه مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله نور الله مرقده وفرمایل دا مدرسو ته خلک چنده ورکوي خو یا زکاتي یا صدقاتي، دا د مال خیره ده، دا د مال خیره ده. حضرت مبارک په تعبیر دا رقم کاو، دا د مال ویني او زوی دي، د وینو د زو خوړل روا دي چې کلي روا دي یا نو خدا خو موږ ته خلک ویني او زوی راکړي، د مال خیره ده. نو مولانا سره مولا فرمایل کوم طالب سي مطالعه نه کوي، سبق حاضري نه کوي، تکرار نه کوي، سبق کې توجه نه وي، دغه د مدرسې خوراک څه کوي دا ورته حرام ده. دا ویني او زوی خوراک ته ورته دا به هغه وخت کې دته حلالېږي چې کله دی مطالعه صحیح کوي، سبق کې صحیح حاضرېږي، درس دوران کې سبق ښه اوري، استماع انصات او حفظ دا ټول کوي او مذاکره کوي، تکرار کوي. او دا اصل قانون ده. څوک هم چې د حلالو انتظام کوي الله په علم کې برکت اچي او په عمل کې الله برکت اچي. الله تعالی په علم کې قوت نصیب کوي او د نیک اعمالو توفیق ورته ورکوي. عبادت شوق، د ګناه نه نفرت، اخلاق حمیده، اصول د رذایلو نه اجتناب، دا الله ورکوي.